د شهید عارف وزیر پر مرګ د غبرګونونو لړۍ پیل شوه. د کوزې پښتونخوا د پښتنو سربېره په افغانستان کې هم د شهید عارف وزیر د مرګ د غبرګونونو لړۍ پیل شوه. افغانستان د جمهوریت ریاست لومړني مرستیال امرالله صالح د شهید عارف وزیر مرګ وغنده او هغه یو لوی جنایت وباله. د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی، همدارنګه د شهید عارف وزیر د کورنۍ غړی او تره زوی علي وزیر هم پر خپل ټویټر باندې ولیکل کابل ته یې تګ د مرګ په بیه تمام شو. د کندهار امنیه قومندان تادین خان هم د شهید عارف وزیر مرګ وغانده. تادین خان وویل عارف وزیر د لوی افغانستان ارمانجن و. د کندهار امنیه قومندان جنرال تادین خان ویل دي پښتانه چې د خپل حق او عزت لپاره مبارزه کوي. پنجاب یې د مرموز وژنو لړۍ پیل کړې ده. امرالله صالح هم ولیکل زموږ او د پی ټی ایم درد یو دی، د عارف وزیر په وژنې باندې سخت خوابدی یم. افغانستان د ولسي جرګې مخکښ غړی ډاکټر رمضان مشردوست هم د عارف وزیر مرګ وغنده او پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ولیکل په دنیا د میړنو دی دا دوه کاره یا به وخوري که کره یا به کمران شي. د ولیکل شهادت د کابل او هر څاڅکی وینه دی پر دښمن طوفان شه. د بله پلوه د بخښنې نړیوال سازمان هم د جنوبي اسیا څانګې نن په ټویټر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال غړي عارف وزیر پر وژنه باندې توندې نیوکې وکړې او هغه یې وغندله او د پاکستان له چارواکو یې د دې قضیې د بېطرفانه څېړلو غوښتنه وکړه. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر تره زوی و. ویل کېږي هغه د پلار او ورور په ګډون یې د کورنۍ 18 غړي وزیرستان کې د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. عارف وزیر تېره مارچ میاشت کې د غورځنګ له ځینو نورو مشرانو سره یو ځای کابل ته تللی و او هلته یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړي کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ څرګندونې هم کړې وې چې وروسته یې پاکستان کې د څرګندونو مخالف او ملاتړ غبرګونونه راپارولي وو. عارف وزیر د جمعې په ورځ د وزیرستان په واڼه کې په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی و چې د شنبې په ورځ یې د اسلام آباد په پایمیز روغتون کې ساه ورکړه.